کله چې عیسی یو څو ورځې وروستو کفرنهم ته واپس شو نو خلکو ته دا پته ولګېده چې هغه په کور کې دی او دومره ډېر خلک ورته راټول شول چې د دروازې نه بهر هم نه ځایېدل او څه وخت چې هغه هغې ته کلام بیانولو نو څلورو کسانو یو شل سړی راوچت کړی او هغه لی په پوزي کې راوړه خو د ګڼې له کبله یې هغه ته نږدې نه کړی شو نو هغې د کوټې چت په هغه ځای کې سورې که چېرته چې عیسی و او په هغه سوري کې هغه شل سړی په بستره کې د هغه مخې ته ورښکته که کله چې عیسی د هغې دا ایمان ولیده نو هغه شل سړي ته وفرمایل زما زویه ستا ګناهونه معاف شول خو هلته په دغه موقع یو څو د شرع عالمان ناست وو هغې د ځان سره وویل چې دا سړی داسې خبرې ولې کوي دا خو کفر دی د خدای پاک نه علاوه هم لا څوک د چا ګناهونه بخښلی شي څه سمدستي عیسی پوه شو چې دې په زړه کې څه سوچ کوي نو هغې ته یې وفرمایل چې تاسو په خپلو زړونو کې داسې سوالونه ولې راولی آیا دا اسانه خبره ده چې زه د شل کس ته ووایم چې ګناهونه دې معاف شو او که دا ووایم چې پاسه خپله بستره دې واخله او وګرځه خو دا ځکه چې تاسو په دې پوه شئ چې ابن آدم سره په دنیا کې د ګناهونو د بخلو اختیار هم شته نو هغه شل سړي ته وفرمایل چې زه تا ته وایم چې پاسه خپله بستره دې واخله او کور ته ځه او هغه پاسېده سمدستي یې خپله بستره واغسته او د ټولو په مخ کې روان شو دغه شان هغې ټول حیران پاتې شول او د خدای پاک ثنا یې وویله هغوی وویل چې داسې کار خو موږ چرې هم نه ولیدلی